دوستانو د سلمان خان نوم به تاسو ډیر اوریدلی وي چې په فلمو کې ډیر مشهور دی، خو آیا تاسو د یو بل داسې سلمان خان په اړه پوهیږئ چې هغه خان اکیډمي یا کان اکیډمي تاسیس کړې ده؟ سلمان خان چې دی یا سیل خان دا یو امریکایي کمپنی د کان اکیډمي یا خان اکیډمي په 2004 کال کې تاسیس کړل. د په څه ډول سره دغه خان اکیډمي شروع کړل؟ نو اول یې د واحداتو ځینې ویډیوګانې شریک کړلې انلاین ډول سره، بیا په قراره سره دومره پرمختګ یې وکړي چې اوس دغه کان اکیډمي نه یوازې چې په انګلیسي کې بلکې په هندي کې او حتی په پښتو ژبه کې هم ویډیوګانې لري. تاسو به دې ته حیران شئ. په دې کې کوم کورسونه شامل دي؟ دغه ټول مکمل کورسونه تاسو وګورئ. ریاضي اول سیم څخه کلاس 1 څخه تر کلاس 12 پورې د خلکو خپل هیواد ته خدمت کړی دی، د خلکو خپل ژبې ته خدمت کړی دی، د خلکو خپل ولس ته خدمت کړی دی. موږ تاسو هم کولای شو چې دغه سي کار او خدمت وکړو. کچېری موږ تاسو واقعا مو غواړو، زموږ تاسو ځوانان، زموږ تاسو استادان ډیر ښه وړتیا لري، وایي کولای شي چې ډیر ښه کورسونه جوړ کړي د کوچنیانو لپاره، د ماشومانو لپاره، د ځوانانو لپاره. ځکه نن زمانه یو ډیجیټل زمانه ده او دا زمانه د ډیجیټل ریولوشن په نامه سره کیږي. که تاسو وګورئ چې د پخوا په نسبت سره سروې وګورئ یا هم ځینې څېړنې وګورئ، د پخوا په نسبت سره شاګردان یا محصلین هغوی کتاب نه لولي. ولې نه لولي؟ ځکه د کتاب لوستل د ځینو انسانانو لپاره مشکل وي، توجه غواړي او یو قسم انټراکټیو شکل سره نه وي. لکن که څه هم کتاب ډیر موثر دی، کتاب کې هر څه ډیر ښه راوړل شوي دي، خو چون وخت کم وي او شاګردان هغه کې توجه نشي کولای، تمرکز نشي کولای، نو په اوسنۍ زمانه کې د دوی لپاره ویډیوګانې راوتلي دي، د دوی لپاره اپلیکیشنونه جوړ شوي دي چې دوی کولای شي په ډیر ښه انټراکټیو او داسې ډول سره زده کړه وکړي چې دوی خپل عملاً په هغه کې برخه واخلي. یو مثال د هغو څخه دغه خان اکیډمي ده یا کان اکیډمي ده او نور هغه کورسونه دي چې ما تاسو ته مخکې ویله. نو که چیرې تاسو ځوانان او استادان د افغانستان څخه غواړئ چې دغسې کورسونه جوړ کړئ او خپلې ژبې ته خدمت وکړئ، تاسو ګورئ که چیرې موږ خپلې ژبې ته خدمت ونه کړو او پر همداسې حال باندې پاتې وي، یو وخت به زموږ تاسو ژبه په دې ډیجیټلي نړۍ کې ورکېږي. تاسو ګورئ چې هر شاګرد کوشش کوي انګلیسي زده کړي، ولې موږ تاسو په خپل پښتو ژبه کې دغه کورسونه نشته؟ دغه خان اکیډمي د استادانو د لپاره یو وخت دغه درخواست کړی په پښتو ژبه باندې. موږ تاسو استادان کچيري وغه ته ښه ډبل معاش ور نه کول سي، دوی د خپل ژبې د لپاره خدمت نه کوي. دا علت چې په انټرنیټ کې موږ تاسو په پښتو ژبه باندې محتویات ډیر کم دي، لکه د هغو کسانو د لپاره او د هغو استادانو د لپاره ډیر ښه زمينه مساعده ده، ډیر ښه چانس دی چې دوی غواړي په دغه اول وار کې یا په دغه اول وختو کې خدمت وکړي او د دوی دغه خدمت به بیا تر ډیرو وختونو پورې په انټرنیټ کې پاتې وي او ډیر کسان به استفاده ورڅخه کوي. موږ تاسو ټول رسمي او ملي ژبو ته باید خدمت وکړو، هغه که پښتو ژبه وي، که دري ژبه وي، که ازبکي وي، که نورې ژبې وي. هر ځوان باید خپل ژبې ته خدمت وکړي، هر مسلکي کس باید په خپل مسلک کې کار وکړي. ګورئ موږ تاسو یوازې باید پر فزیکل یا پر حضوري درسونو باندې اکتفا ونه کړو، موږ تاسو باید داسې درسونه جوړ کړو، موږ تاسو باید داسې کورسونه جوړ کړو چې هغه سکیلبیلیټي ولري. چې په دې اړه ما په مخکنی ویډیو کې تاسو ته ډیر تشریح درکړل چې تاسو درسونه، تاسو کورسونه تر څو محدود کسانو پورې نه بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې تر ډیرو کسانو پورې رسیږي. یوازې دا نه چې تاسو خپل ژبې ته به تاسو خدمت کړی وي، تاسو خپل ولس ته به خدمت کړی وي، همدا خپل ځان ته هم تاسو خدمت کولای شئ خدمت وکړئ. کچېرې تاسو د ایډیټینګ مواد وکاروي، کچېرې تاسو د ریکارډینګ مواد وکاروي، کچېرې تاسو نورې همکاري ته ضرورت وي، موږ همدا همکاري تاسو سره کوو. تاسو بس همدا اراده وکړئ چې په خپل مسلک کې هغه که اسلامي محتویات وي، هغه که معاصر محتویات وي، په دې منځ کې موږ تاسو باید فرق ونه کړو. په هر برخه کې چې ضرورت وي په هغه برخه کې موږ تاسو باید ډیر ښه محتویات جوړ کړو، ډیر ښه ویډیوګانې جوړ کړو، ډیر ښه کورسونه ولرو. یوازینی مشکل چې موږ تاسو په هیواد کې شتون لري هغه دا دی چې انټرنیټ یو څه ګران دی او بل دا خبره ده چې الته د برق یو څه مشکل دی. په هندستان کې دغه دوه شان بیخي نشته، یعنی ډیر انټرنیټ هم بیخي ډیر ارزانه دی او برق خو بیخي نه چندانې. ډیر خلکو خپل ژبې ته بیخي ډیر خدمت کړی دی او بیخي ډیر شاګردان چې پر دنیا باندې د یو مشکل سره مخامخ کیږي په هندي ژبه باندې
دوی کولی شي هغه په یوټیوب کې سرچ کړي، په ګوګل کې سرچ کړي، هر څه ورته واضح دي. دوی د هیڅ مشکل سره نه مخامخ کیږي. دا به زموږ تاسې د خپل هیواد سره، د خپلو شاګردانو سره، د خپل ملت سره همکاري وي. که چیرې ستاسې هر شي ته ضرورت وي، موږ همدا ستاسې سره همکاري کوو. نو ستاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو څخه مو همدا هیله ده چې دغه پیغام تاسې تر نورو استادانو پورې ورسوئ. کیدای شي هغوی په دغسې یو موقع پسې ګرځي او دا به تاسې ورسره شریکه کړئ، نو به زموږ تاسې پښتو ژبه هم راپورته کېږي، زموږ تاسې خلک به هم راپورته کېږي او خدمت به هم کېږي. ښه وخت، ښې چارې. مننه.